ما ته یو ټلیفون وشو، ما ته وی چې یو خوب مې لیدلی دی، هغه درته وایم. او جړغونې غوندې و هغه سړی. ما وایه ویل یو لویه ډله ده د علماو د طالبانو، او ویل تم پکې، او زه تاله لاس در کوم، ته ما ته وایې چې لار پرېږده، رسول الله صلی الله علیه وسلم کابل ته روان، او بس ټلیفون یې بند کړو. نو ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملک ته رواني، په هغه ملک به خدای امریکا نه کامیابوي، خدای به نه کامیابوي. الله دې بلا ماته کی، الله دې تباہ او برباد کی، او خدای دې د اسلام بول بالا کی، د خپل حبیب په خاطر او د خپل لوی شان په خاطر. عزیزانو، د کافرو تعریف مکوئ، د کافرو انجام به دای چې کوم ما تاسو ته وویل. اوس به تاسو ته دا پته ولګي چې دا زمونږ خیال چې کوم دی دا په یو کنجه کم دا غستو کامل نه، دا این خیال است و محال است و جنون، دا لیونتوب دی چې مونږ پکې مبتلا یو. عزیزانو، د هر شي اعتبار چې دی هغه خاتمه لري، انجام لري. دو قسمه انجام دي، یو انجام به د مسلمانی او یو انجام به د کافری. کم سړی چې په دنیا کې خپل ټوله زندگی دا الله پاک رضا او مرضیات او تسپارلی وي، دا غي انجام بسي. او کوم خلقو چې ټوله زندگی دنیا ته او د شیطان ارادو تسپارلی وي، دا غي انجام بسي. وقتی طور لغوندې فائدہ باندې دومره جنون کې راتلل چې ځمکې او اسمانونه تهیر شي او خدای او رسول تهیر شي، د هغې انجام به څه وي. دلته یو د کار خبره واورئ. الله فرمایلی دي چې دا جهنمیان به خالدین فیها، ټول عمر په دې جهنم کې، ټول عمر. سوال پیدا کیږي چې سړی کفر یا 40 کاله کړي یا 60 کاله کړي یا 80 کاله کړي او سزا به ورته ټول عمر ملاويږي، نو دا زیاتې نه ده. پکار دا ده چې 40 کاله قید شي یا 80 کاله قید شي او بیا وروځي. علماء لیکي چې سزا او جزا دا په عمل نه ده، دا د زړه په اراده ده. خالدین فیها به دوی په جهنم کې زکوي، که د دوی عمر ابد الاباد د پاره ویم دوی به همدا عمل کول، که ابد الاباد د پاره د دوی ژوند وی نو هم به همدا کار کول. نو سزا چې ده زړه د بدن بادشاہ دی، او د دې بادشاہ فیصله دا وه چې کده ابد الاباد د پاره ژوندی یم د همدا عمل، نو د دې وجې نه به دوی ابد الاباد د پاره په جهنم. زما عزیزانو، دا به انجامي د کافرو. نن دنیا لګیا ده، امریکا سپر پاور دی او امریکا سپر پاور، او امریکا سپر پاور نو امریکای خو سپر وشلې ده په کابل کې یو میاشت سپر وشلې ده، او د کابل نه کا ټلیفون راشي او که د کابل نه څوک راشي څنګه حال دی؟ الحمدلله خیر خیریت. تاسو خیال را انجام به ګورئ. تاسو دې دنیا د پاکستان شریف به دام ویلی چې روس سپر پاور، دا زمونږ لیډران او بادشاہان چې په پاکستان راشي دي چې روس سپر پاور. دسو همدغه مولی دی په کونه ومنډم، هغه سپر پاور دی وکړه. روس هم سپر پاور، 25 کاله ورسره د کابل طالبانو جنگ وکړو،
او د کابل عوام ورسره جنگ. نن دا سپر پاور انجام دی وکړ، خدای څنګه کړو؟ سه ذلیل او رسوا کړو، ټوکړي ټوکړي. نن امریکا هم ته وایي چې دا سپر پاور دی. ته به د سپر پاور انجام وګور. د دې سپر پاور انجام دی په عراق هم کتلی. 350 کاله د رحمان بابا اوس 350 کاله 350 کاله مخکې چا په عراق حمله کړې وه. نو رحمان بابا یو شعر ووی چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي، په میدان د کاروزار کې به فنا شي، نجار باسی مخ اسونه د عراق. 350 کاله مخ دې شعر پوه شوي؟ هسې سرونه لکه د توتیانو غوندې خوځوئ. خدای خبر په خبره پوهېږئ که نه؟ په میدان د کاروزار کې به فنا شي، په میدان د کاروزار کې به فنا شي، نجار باسی مخ اسونه د عراق. دا شعر یو په هغه ورځ ما ویلی چې په عراق باندې امریکې حمله کړې. ما وی چې په عراق کې خاندان رسول پروت دی، امریکا به په خدای نه کامیابوي. همغسې وشو. مسلمان ملکونو وله ځای ورکړی و امریکې له، او د هغې نه به راپاڅېده او په عراق به یې بمباري کړ. نن مسلمانه دنیا ټوله د کابل په حق کې چپ. ولې؟ امریکا سپر پاور دی، امریکا سپر پاور. انشاءالله العزیز الله به د امریکې هر وسله مس کوي، هر څه به خدای مس کوي. ته د خدای ارادو ته خو ګوره چې د خدای څه اراده ده. یو د ځمکې تدبیر دی او یو د اسمان تقدیر دی. په دې ځمکه حاوي کېږي هغه څه چې کوم په اسمانونو کې فیصله شوي. انشاءالله د اسمانونو فیصله به د امریکې املا ماتوي. الله دې امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدای دې د مرګرو مورمیږ د امریکې نه مخکې مات، او هغه عوام او هغه خلق چې کم نن د کابل متعلق درد په زړه کې لري، الله دې دا درد خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او پروردگار دې د مسلمان آبرو ساتي. خدایا که دغه ګیرې او دغه سرونه که د پیغمبر غوندې سرونه یې پرېښي دي او د پیغمبر ګیره یې پرېښې ده، یا الله دا مخ به امریکې ته کړی نه، دا به مخ به امریکې ته پاتې نه ولي. یا الله ستا په در کې د دې مبارکې ورځې په خاطر زموږ دا سوال د خپل حبیب په